بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو تاسو وینئ یوسف جان یو ځل بیا تاسو ته په شیشه باندې مخاطب دی جی تاسو به ډېر حیران یې چې نن څنګه چې کوم دی نو بیا موږ په شیشه باندې رالو تاسو اکثر زموږ پروګرامونه وګورئ نو لاس چې زموږ کله د سی او نوم ګورئ بابو خان نو کله کله پکې داخله کوئی یاره بابو خان نوم خو بابو خان پکې نه نو نن موږ چې کوم دی د خپل د پښتو نیوز چینل سی او چې کوم دی کوم زموږ چې مشر دی مشر درون مشر بابو خان هغه موږ سره چې کوم دی موجود دی ستاسو ملاقات په نن چې کوم دی نو موږ بابو خان سره کوو او د هغې نه به د پښتو نیوز د چینل حوالې سره یو څو تپوسونه هم کوو جی راځئ چې ملو شو بابو خان سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام یوسف جان څنګه حال دی ښه دا راته ووایه جی زمونږ چې کوم کتونکي دي ډېر وخت چې کوم دی نو دوی به دغه کول د شیشې ته به یې کته خو بابو خان به نه و اینکرز به وو چینل ټول عمله به وه خو صرف بابو خان ته پټو نن بابو خان چې کوم بلاخر راغی او په چینل باندې کوم چینل پښتو نیوز چې سی او دی بابو خان څه وایي جی د چینل باره کې تاسو د خپل اینکرز باره کې ستاسو چې کوم پوره ټیم دی د دې باره کې ستاسو څه تاثرات دي د ټول نه مخکې خو زه د خپل کتونکو ته السلام علیکم تاسو ته وایم خبره داسې ده چې لکه تاسو چې کوم د ما دا کوم ټیم لګیا دی دا زلمي کول لګیا دی د هغوی چې کوم د ملک قوم او د عوامو خدمت کوي نو زه خو هم ډېر زیات خوشحاله کېږم او چې زه یې وینم نو زه ډېر زیات مطمئن شم چې بهی او زما چینل زما څومره اینکرز دي کیمرامینز دی زما ایډیټر دی دا ټول ښه په دغه سره ښې سره روان دي په اتفاق سره روان دي او د خلکو خدمت کوي او د هغې هغه اواز چې کوم دی نو هغه مخکې اوچتوي دا راته ووایه جی لکه زمونږ چې کوم دی نو اوس سالګره را روانه ده د پښتو نیوز هغې دپاره هم تاسو تیاری شروع کړې دی چې موږ ته پته تاسو رابطو کې چې څومره زمونږ مشران دي نور مخکې هغې سره نو څه دې حوالې سره تاسو څه وایې لکه د سالګرې لکه سالګري خو داسې نوم دی یو مطلب دی که نه چې د خوشحالۍ نو دا موږ هم دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو چې ځکه خیر زموږ دا کم بوټي چې کم کرلی دی هغه د خیره سره د یو کال کېدو غلی دی نو دا سالګره به خامخا کوو او په ډېر ښه دوم دام سره به کوو ډېر ښه خپل ملګري خپل مینوال خپل دوستان کلاړیان هر قسم قوم دغه به راغواړو او انشاءالله د سالګره کې به شرکت کوي چې زموږ د پښتو نیوزو کلیزی موږ به ټول خوشحاله یو تاسو خو ماشاءالله ډېر ښکلی ایکټر هم یې که نه لکه پیژنګلوم ډېره ده الحمدلله ستاسو چې کومې خبرې دي ستاسو کوم اخلاق دی نو زه وایم چې موږ ټول ټیم چې زموږ څومره پښتو نیوز خو ستاسو خوش اخلاقیانو ستاسو نه ډېر متاثره یو موږ پرې بیا د پښتو نیوز ټول ټیم ستاسو شکریا ادا کوو دا راته ووایي د آرټس کونسل پروګرام اوس چې کله را روان دی دغه ته پریس کلب ته دایي حوالې سره ستاسو څه میسیج دی کتونکو ته لومبی میسج دا دی چې لکه د مردان ګوډ آرټ کونسل ته سوري لاندې چې کوم موږ د ایوارډ شو کوو دا مقصد هم صرف دا دی چې دا اوس کوم کول دی زموږ دا نوی کول دی دغه شان چې دي حوصله افزایي وشي دی پروموټ شي په ښه طریقې سره په پلس پوینټ سره ځکه چې د ملک د حالات داسې شوي دي چې لکه خلک نشو طرف ته او د نورو دغه طرفونو ته مایل ډېر دي موږ چې دا طرفونو نه دوی منع شي او ښه طریقې سره ښه طرف ته راشي او د دغې ټیلنټ چې کوم دی د هغې حوصله افزایي وشي او هغې خپل کار کې مخکې لاړ شي دغې دپاره موږ کوو لګیا یو ګرانو کتونکو دا جون په تلی کې مګ دی د جون مزه والی حقیقت دی چې زمونږ د درون مشر خوږ مشر بابو خان دی میسیج چې کوم دی تاسو به هم دغه ویل چې اول کله ما دوی تعارف وکړو نو تاسو خبرې زما اورې چې یاره دوی ډېر اخلاقي هم دي نو تاسو ته نن په خپله شیشه باندې ځان وخو ما یوسف جان له اجازت راکړې د خپل کیمرامین شهاب سره پښتو نیوز مردان